السلام علیکم. زه هم دا اوس د احد په میدان کې ولاړ یم او ښي طرف ته مې د احد غونډۍ ده. دا ډیر یو تاریخي ځای دی او د درس نه ډک ځای دی. حتی په قرآن کې د درس باندې ذکر شوی دی چې دنه موږ کوم درس زده کولی شو. دنه مخکې زه په دې غزوه باندې بحث وکړم او زما تقاضا دا ده چې هر څه کې فی الحال یې پرېږده او دې ویډیو ته متوجه شه، ځکه ما او تا دپاره ډېر غټ درس پکې دی. زه غواړم د دې غزوې نه مخکې لږ شاته لاړ شم چې د دې په تاریخ باندې پوه شوې. د نه مخکې چې دا بحث زه وکړم چې ولې قریش راتلل په مدینه باندې حمله یې کوله، زه به تا دا ووایم دلیل دا و چې دوی غټ تاوان په بدر په غذا کې لیدلی و. مسلمانانو شمېر فقط 314 و، لیکن کفار قریش په هغه وخت کې زر و. نه فقط هغوی نظامی تاوان نه ولیدل، بلکې د هغوی مشران هلته وفات شول، دوی چې کوم تجارتي قدرتونه هغه یې لاسه ورکړل بدنامه شول. حتی دوی دا واده ورکړه چې هر یو ګټه موږ کوو، موږ به غره اخلو او دوباره به ځو مسلمانانو سره موږ جنګ کوو په مدینه کې او ختمو به. چې کله هم دغه خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی چې قریش روان دي او په غټ تعداد کې تقریبا 3,000، نو رسول الله دا فیصله وکړه په مشورې سره چې موږ به په مدینې ښار کې دوی سره جنګ نه کوو، بلکې مدینې ښار به لږ زره وځو. احد میدان د مدینې د مین ښار نه تقریبا 15 دقیقې په موټر کې لاره ده. نو دوی دا ځای انتخاب کو او مسلمانانو مشر رسول الله صلی الله علیه وسلم شو. مسلمانانو شمیر فقط 200 کسانو او قریش په 3,000 کسانو په دې جنگ کې. رسول الله فیصله وکړه چې کوم مسلمان دلته راځي د دې جمله کې به 50 چې کوم نظامی کسان دي تورو سره هغوی په دې غونډۍ بره درېږي. او قریشو هم هغوی چې کوم مشر ابو سفیان هغوی دا فیصله کړې وه سټریټیجیکلی چې موږ به یو ګروپ رالیږو جنگ ته او خالد بن ولید به شاته د نورو کسانو سره ولاړ وي، هغوی به وروسته جنگ ته داخلیږي. چون مسلمان دنه خبر نو. رسول صلی دوی ته هدایت کړه ټولو د 50 صحابه کرامو ته چې هر څه کیږي که موږ ګټو او که بیلو، تاسو به دې غونډۍ نه راکوزیږئ، ځکه چې رسول صلی نه فقط یو پیغمبر و، نه فقط یو بهترین پلار و استاذ و، بلکې ملیټري سټراټیجسټ و، یو جنرال و. هغه پوهېدو چې په داسې حالت کې هیڅ کله هم ټول جنگ میدان ته نه راځي، هغوی حتما کوم شاتنی پلان به لري او د هغې پلان دپاره د صحابه کرام دلته درولي وو. او دی په واضح ډول ورته ویلي وو چې هر څه کیږي که موږ دلته تاوان کوو او یا ګټه کوو، جنګ به یې لو که ګټو تاسو به نه راکوزیږئ. نو چون په اوله کې مسلمانانو دلته جنگ ګټل شروع کړل او بعض صحابه کرام په دې باندې بحث وکړو چې موږ خو هلته دوی جنگ وګټو او دلته نظامي اسباب دي، غنیمتونه دي، ولې نه موږ لاندې لاړ شو او دا لاس سره وړو. او متاسفانه هغوی لاندې راغلل او دې غنیمت باندې په دنیا باندې مبتلا شول. په همدې وخت کې خالد بن ولید د خپل کسانو سره په غشو او په اسونو باندې راغی او متاسفانه چې مسلمانانو باندې یو ډیر بد حال راغی او موږ 80 صحابه کرام شهیدان له لاسه ورکړل چې کوم په هغه ځای کې هغوی دفتن خښ دی. او همدا حالت و چې حتی رسول صلی زخمی شوی و او په مخ باندې هم وینې راغلی وې. موږ دې حالت ته نشو ویلی چې مسلمانانو تاوان کړی یا جنګ یې بایللو، بلکې عقب نشیني کړې او درس ورته ویلی. ولې دا نشو ویلی؟ ځکه چې قریش بیرته بیا ټول مسلمان ختم نه کړل، اسلام له منځه نه وړو. کوم چې دوی واده کړی وه چې مسلمان به ختمو، اسلام به له منځه وړو. دریم دوی بیرته بیا د مدینې طرف لا نه وړل، بلکې دوی بیرته بیا وتښتېدل. مسلمانان وو لیکن دوی عقب نشیني وکړه او دې غرونو ته یې پناه یوړله، زما چې کوم شاته غرونه دي. دا خو بیکګراوند د ټولې خبر غواړم تاسو سره درس شریک کړم. اول درس دا دی، زه خپل ژوند ستا ژوند مثال در کوم چې یو حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تطبیق نشو، څومره تاوانونه موږ ولیدل. اوس پوښتنه دا ده چې څومره حکمونه ما ورته نه تطبیق کوو او زموږ تاوان چیرته دی. دویم درس دا دی چې کامیابي شته دی، مخکې ورته ګورې، خو تا ته مهم څه شی دی چې ته اسلام په ځان تطبیق کړې. که تطبیق یې کامیابي د مخ ته پرته ده راغستی شي. که هغه صحابه کرام هلته ناست وی او بې اطاعتي نه وی کړی نو هغوی به کامیاب وو. متاسفانه بې اطاعتي وکړه، هغوی ته یو درس ورکړل شو. نو دا درس موږ زده کولی شو. دویم دا دی، دا لازم نه دی چې ستا نیت همیشه پاک دی او دې دپاره ته یو بد عمل کې هغه دپاره ته بخښل کېږي. نه ورور، صحیح دی ستا نیت به پاک وي، خو بیا هم ته به حکم اخلي د مشرانو نه، د قرآن او حدیث نه، د علماو نه، د ستا چې کوم امیر دی یا ستا چې کوم کس تعقیبی یا چې کوم نظام کې اسلامي، د هغوی امر به هم منې. یو صحابه کرام کوم صحابه کرام چې هلته ناست وو اجمعین،
هغوی یوم دا نیت نه و چې حمزه بن مطلب دی شهید شي په دې جنگ کې. د هغوی دا نیت نه و چې رسول صلی زخمی شي او په مخ باندې وینې وي. د هغوی دا نیت نه و چې اویا صحابه کرام شهیدان شي. د هغوی دا نیت نه و چې مسلمانان دلته عقب نشیني وکړي. نیت یې ښه و لیکن عمل یې صحیح نه و. عمل یې څه و چې هغوی ته ویل شو چې ته به هر څه کېږي نه راکوزېږي. نو موږ باید چې کله اسلامي احکاماتو ته راځي خپل ځان ته خپل دلایل جوړ نه کړو چې نقل پروت دی په هغه باندې عمل وکړو او ډېر بحث دلته ونه شي. بل دا دی چې رسول صلی او هم چې صحابه کرام الله سبحانه تیارول چې دوی ډېر زیات چون بدر کې وګټله دلته هم قرب نشیني ورته وګټي نو دوی کې دېش مغره شوی دوی ته یو درس و دنه مخکې چې الله سبحانه تعالی دې په قریشو باندې د مکې مکمل حکمراني ورته ورکړي او هغه غټ ګټه ورته ورسوي. نو درې درس راټولوم. یو دا دی چې یو حکم ماتول دوی څه تاوان ولیدل. اوس ته فکر وکړه چې موږ څونه حکمونه ماتو او زموږ ژوند به څنګه جوړ شي. دویم دا دی چې همیشه دپاره ښه نیت او خراب عمل کول یعنی بخونکی نه دی. ته باید ښه نیت هم ولري او ښه عمل هم وکړي او نتیجه مو سره راوړي. دریم دا دی چې بعضې وخت کې ته چې یو ځای کې عقب نشیني یا کوم تاوان ګورې دا دې معنا نه ده ستا ژوند ختم شو. نه کیدای شي الله تا یو غټ تیاروي څنګه چې دې بدر کې او په دې احد کې موږ دغه درسونه ګورو. نو غوښتل مې چې ډېر وخت نه دغه ویډیو وکړم دا درسونه خلکو سره شریک کړم او تر څو پورې چې ما خپله دنه ډېر ګټه اخیستې ده چې خلک ګټه واخلي. لیکن نن دا موقع پیدا شوه. زه غواړم پوه شم چې دغه قصې نه او نور غزوګانو نه تا څه زده کړي دي. حتما په کمنټ کې شریک کړه چې موږ ټول ولولو.